ننګرهار کې شدید بارانونه او توپان 15 کسان مړه او له 230 ډیر نور ټپیان دي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ګډون شدیدو بارانونو او توپان 15 کسان مړه کړي او له 230 ډیر نور ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې ویلي چې نن له غرمې وروسته شدید باران چې سخت باد هم ورسره و د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني زیانونه واړول. په بیان کې راغلي چې تر دې دمه د مړو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 230 ته رسیدلی. په بیان کې د قربانیانو د زیاتېدو احتمال هم شوی دی. چارواکو ویلي چې د باران او باد له امله مالی زیانونه هم اوښتي او په ځینو سیمو کې د یوې مخابراتي ستنې د لوېدو له امله مخابراتي خدمتونه هم په ټپه درېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې نن سهار په کونړ کې شدید باران او سیلابونه د یو ښځې او 2 ماشومانو په ګډون 15 تنه مړه کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.